افغان بازار لکه څنګه چې تاسو ټول خبر یاست په استرالیا کې د افغان بازار تر نامه لاندې یو ستره مغازه یا مارکیټ شتون لري چې افغانان پکې نه یوازې سودا کوي بلکې خپل تاریخ، کلتور او ملي هویت هم ژوندی ساتي. د څه مودې راهیسې ځینې هزارګان نوم له استعمال څخه په استفادې د پاکستان د ISI په همکارۍ یا د سیاسي مصلحت له امله هڅه کوي چې د افغان بازار نوم د کوچني بامیان نوم ته تبدیل کړي. دا یوازې د نوم بدلون نه دی بلکې د افغان هویت د حساب کولو هڅه هم ده. افغان بازار د ټولو افغانانو ګډ نوم دی. پښتون، هزاره، تاجک، ازبک او دا نور دا زموږ ټول د یووالي نښه ده، نه د ویش. راځئ چې یو موټی پاتې شو، خپل نوم، خپله خاوره او خپل هویت وساتو او د افغان بازار په دې برخه کې کوم افغانان چې هڅه کوي هغوی سره همکار اوسو. د سوشل میډیا له لارې هغوی سره په هر ځای کې پوسټ د هغوی هشټیګ وکاروو تر څو د هغوی سپورټ. راځئ دا ویډیو تر پای پورې. قدرمن دوستانو، ډیره زیاته مننه چې نړۍ په هر ګوټ کې تاسو وایي د افغان بازار د افغانیت څخه ملاتړ وکړو. دا ټول دوستان چې ګورئ دوی د خپل وس پورې پوره کوششونه وکړه او بیا هم کوو. اوسنۍ پرېکړه د کونسل دا ده چې دا نوم به نه افغان بازار وي تر څه دمه پورې، نه لیټل بامیان کېدلی شي. دوی مشوره کوي. نو مسیح جان، would you like to add something? This is just a political decision that's been made today, unfortunately, where the council has decided, because of the tension that's occurred between the Afghan community, that they're temporarily ceasing the use of the marketing name Afghan Bazaar. This precinct is now known formally as Thomas Street. It will remain that way. It's not Afghan Bazaar and it's not Little Bamyan. It will basically remain as Thomas Street on an interim basis until there is a wider community consultation concluded. یو خبر عزیزه په کومه غدا ده چې د ګروپونو کې په سوشل میډیا کې د ټول افغانانو مې دا هیله خواهش د ډیر عاجزانه دا مهم یو بل په خیمه ووي په اتفاق او په اتحاد چې په دې مسله کې منګ نه میدان بلل دي او دې بل ان شاء الله. لا ان شاء الله او اتحاد باندې پاتې شو منګ به ډیر شي حاصل کو خو که د بل په خیمه ولي یو بل باندې تومتونه ولګول نه بعید ځای نه شي بګا ورته خلکونه په اتفاق او په اتحاد نن رشیده دیو کامیاب نه منګ هم چې په اتفاقی و منګ بیا مدریدو. یک تشکری خاص از نهادهای تاجیک، هزاره ما که در ملبورن بود از ما حمایت کردن، ما را خاص تشکری از برادرای تاجیک ما، هزاره ما که همراه ما بود. این دایه تنها از پشتونا نبود، این دایه از هر افغان بود. مفتودین do you want to say something? بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول ملګرو نه ډیر عاجزانه خواهش کوم چې دلته موږ په ډیر احترام په یو بل ته قدر عزت وګورو. دی به هر څه مشکلات جوړي موږ نه جوړو. موږ د پلان نیکونه موږ ته تربیت او ادب راکړل شوی دی. یو دا دی چې دوه خبرې د ملګرو ته وایم چې دا افغانستان چې دا صرف د پښتنو او د تاجکو د ټول افغانستان ما به همه شما اطمینان میدیم که این امروز مسئله که بود بیشتر برادرای ما ذکر کردن، گفتن که امروز چند کنسولی که بود درباره از او رای دادن. رای به خاطر ازی بود که شما بفهمین کلیر کرد. به خاطر ازی رای بود که ما امرای کمیونیتی باید هماهنگی کنیم، امراش قصه کنیم، امراش مکمل کنسلتیشن پیش ببریم. بعد از او هر چیز که شد یا لیتل بامیان شد یا افغانستان شد ولی افغان بازار شد ولی امیال هیچ چیز تغییر نخورده و تغییر نمیشه. به خاطر از اینکه امرای ما که هماهنگی نکرده باشه، امرای ما فیلم برش فیدبک نداده باشیم، هیچ تغییر وجود نمیاد. زه دا تاسو نه خواهش کوم چې ډېر په آرام دې ما او خلک چې